او زما یو دوه شعر دي چې کمیسیزي نه نو سرمن می خامخا وباسي. کمیسیزي نه نو سرمن می خامخا وباسي. دي ځینې خلکو له رب ذوالجلال وس نه ورکوي او زما دا ډېره خاموشي بزدلي ونه ګڼې بې شوره اوبه اکثر لاشونه هم واپس نه ورکوي. نيازک د ساحل صاحب قیته ده چې وایي تاو د نظر له دومره مو ورکوه پام خسې نه چې د باڼه وسوځي او ستا په بېرخ مزړه چې ځای نه شمه ما په خپله په ځان زړه وسوځي. شاکر صاحب وایي چې ډله پره زیاته په هر لور د زوروري وي. زور د زوروري وي هم شور د زوروري وي. موږ ورسره دا هسې دا د پړي سر نیولی دی نور کې په رښتیا شي کلی کور د زوروري وي. ژوند د ضابطې د دایرې نه وتی چرته شي لو به د لوګر وي خو لور د زوروري. دا جنۍ به ولې د اسمان په ځای قدم نږدي یو چې ښایسته ده او بله خور د زوروري. مختار ساحل صاحب دغه هم وایي چې ډېر مې ورته ووایي چې واپس مې زړه ته راشه. ډېر مې ورته ووایي چې واپس مې زړه ته راشه خو یار لکه د تېر وخت بېرته نه کاته روانو. ویلې ما خو هېڅ چاته هم غټ کتلی نه و خو خدای زده ستا خاطر را باندې ولې دومره ګران. نيازک شعرونه دي چې تمامه شپه پکې ماتم شوی دی زما د زړه په کور کې غم شوی دی ای غنم رنګه ما نه لرې ګرځه دا ټول فساد خو په غنم شوی دی. ډېر ښه. عابد صاحب وایو فضل یوسف خان عابدو په تا پسې خو به خوږېږي آخر زړه دی که نه په تا پسې خو به خوږېږي آخر زړه دی که نه په جدایۍ به دې دردېږي آخر زړه دی که نه او ستا ډېر دروغ ورته رښتیا کړمه دوکه یې کړمه ستا ډېر دروغ ورته رښتیا کړمه دوکه یې کړمه یو ځل به خامخا پوهېږي آخر زړه دی که نه او لکه د غر عمرې درانه غمونه خو مړی شي لکه د غر عمرې درانه غمونه خو مړی شي خو ډېر په لږ څه خفه کېږي آخر زړه دی که نه هغې یو کس پکې عابده ځان له ځای کړی دی هغې یو کس پکې عابده ځان له ځای کړی دی پکې نور خلک نه ځایېږي آخر زړه دی که نه. ښه صابر صاحب ښه نو صابر صاحب وایي چې د ژوند سارا ته مې د مینې باډیوه راوړې ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې او زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې. ډېر ښه دی. د لیونتوب د جنگ په زغره کې من غښته ایمان ما د سحر مونځ له د ځان سره نیزه راوړې او دغه سړی د محفل رنګ ته ګوري اوروي څه هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې د انتظار د هر تودو غرمو خلي صابر د خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړې زما د غرونو د ښایست له غمه هر سوداګر د کرش ماشین او فولادي سپینه راوړې. دغه شعر پکې د مختار د ډالې نی جومات له ورکړې نی مدرسو له ورکړې نو قربانۍ سرمنې ټولې میکدو له ورکړې څه د بې سره خلکو سر باندې دستار وینمه سړیتوب تمغې ټولې نه سړو له ورکړې. کاته د ډېر سترګو ته ګران دي ګرانې ویښ مې نه کې کاته د ډېر سترګو ته ګران دي ګرانې ویښ مې نه کې او زما د څنګه په څنګ ځه جانان ویښ مې نه کې شپه د سارا او د جانان د کلي ډېره لرې زرې زرې یم د دیدن ارمان ویښ مې نه کې ستا د نظر د لمبو سوري ته لږ خوب کومه ستا د په خپل حسن قسمي جان ویښ مې نه کې. عابد صاحب دغه هم وایي چې بخمیر ته د ډالۍ وي چې خپل زړه چې د نوي یاره مه راځه خپل زړه چې د نوي یاره مه راځه تش زما د زړه لپاره مه راځه زه به ستا د کور په لاره نه درځم ته زما د زړه په لاره یاره که اور باندې قدم اخلمه خو ستا په لور باندې قدم اخلمه تشو کېږدم لاسونه پاسم زړه په زور باندې قدم اخلم بیا وامه که نه چې مزدور سړی یم نه په ستوري نه په نور یم جي زه د څلورو خویندو دغه یو څادر یم جي داسې یو وخت د نظر د خوږېدو سړی یم خو نن سبا کې د روان شوي ښار منظر یم جي. ډېر ښه دی. او صابر صاحب وایي د انتظار نظم دی چې زما سترګې خوبولې انتظار شوګیر خوړلې که بېدمه بې مزې دي یو دوه اوښکې خو پکې دي دا مې تا پورې نیولي دا به تا پورې ساتمه دا به تا ته څه ځکه شعر دی چې وایي ګرد دی غبار دی ستاسو لاره ده اوږه د انتظار دی ستاسو لاره ده هر سړی پې کاڼې سموي او ځي سر مې سم مزار دی ستاسو لاره او هر سړي په سترګو کې اغستی یم تا سره مې کار دی ستاسو لاره ده دلته که ملا دی که امي دی خو هر سړی په لار دی ستاسو لاره ده او هر سړي خواهش زړه کې راوړی دی هر سړی په دار دی ستاسو لاره ده او رنګ رنګ وسمسې مې زړه کې ځي راځي
رنگ رنگ وسوسې مې زړه کې ځي راځي بل را سره ډار دی ستاسو لاره ده او لاسو کې خپل زړه درمان نه وړی دی تا پسې بیمار دی ستاسو لاره طاهر صاحب وایو چې دا چې په سترګو د جانان کې راته ځان ښکاري دا چې په سترګو د جانان کې راته ځان ښکاري او چې ځان ته ګورم نو ځان راته جانان ښکاري خدایه چې دې مقام ته کومې جذبې راوستمه خدایه چې دې مقام ته کومې جذبې راوستمه چې څوک مې وجني هم هغه راته جانان ښکاري خدایه دا لارې کوڅې چرې بې جانانه مه کې خدایه دا لارې کوڅې چرې بې جانانه مه کې چې بې جانانه شي وطن به راته وران ښکاري او د جانان قهر قهر سترګې تندر تندر کاته سایل خون کوي چې روح ته په لړزان ښکاري پیر محمد کاروان یو دوه شعر دی وایي چې د زړه زخم مې د سرې مالګې کمر دی راختلی پې د سپینو اوښکو لمر دی په مریو مو بلا چاړې شوې پسې که صابان د کلي وایي چې اختر ډېر ښه دی بس دی ها به ډېر لیوني خوشحالېږي نیازکه د غزل ممند وایي که نه یاره یو څو شعرونه دي نیازکه وایي چې لاسونه یې په مخ تمامه شپه راتېروم لاسونه یې په مخ تمامه شپه راتېروم ایمان نن دې بیا په یو فتنه راتېروم او دې ښار کې عیاشي کېږي د مینې په نامه په دې لاره چې زما ډیوه مړه راتېروم او څادر یې په وجود راغوړوم وخت په وخت څادر یې په وجود راغوړوم وخت په وخت یو ښکلې ځان سره لکه وسله راتېروم او خوشبو به یې بیا ټوله ټوله ورځ احساسوم خوشبو به یې بیا ټوله ټوله ورځ احساسوم یو تار دې د زلفانو په شمله راتېروم دا خو دې پرېږده خو بارانه ساحل صاحب وایي که نه ساحل صاحب وایي چې دا وګړی په وجود څومره غني دی دا وګړی په وجود څومره غني دی خو په برخه جوارګر دی تاواني دی تار تار پروت دی چا راټول نه کو سایله د پښتون وطن ګریوان دی ډېر ښه ساحل صاحب د شعرونو د پاسه نور شعرونه ونه وایي یعنې خبر نه وي بس مننه او شاکر صاحب وایي چې دنیا و خامخا به چا په چا پورې خاندل زه څومره بختورم تا په ما پورې خاندل او مړه هر څه دي زمانه ورانه رکېږه درمانه ورځه پې نیکه بیا صابر صاحب وایي د ژوند سارا ته مې د مینې باډیوه راوړې ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایمه ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې مړه داسې ځناور دي قسم پې دی چېرته وایه د غر نه راکوز شوی یې کو د کوم غر نه راکوز شوی یې وایه نیکه اوس به یې دلته له کوز کې ده د هغه ځای دی الله نیازکه وایه مړه